زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ما د ویډیو ایډیټینګ یو سیریز شروع کړی دی چې دا د هغې اخیري حصه ده، یعنی دا د هغې 9 نمبر ویډیو ده. دوستانو د دې نه مخکې ویډیوز که تاسو نه یې کتلي نو هغه هم تاسو ګورئ د ویډیو ایډیټینګ حوالې سره. د دې نه مخکې چې ما کومې 8 ویډیوز اپلوډ کړي دي هغه هم تاسو ګورئ. او دوستانو په دې ویډیو کې موږ خبره کوو د سپلیټ په باره کې. نو دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو زما یو ورکوټه شانتې ریکویسټ دی که چېرته تاسو اوسه پورې زمونږ چینل یعنی هاو ټو پښتو نه یې سبسکرایب کړی نو د دې ویډیو لاندې به په سور کلر کې د سبسکرایب بټن وي هغه تاسو کلیک کړئ او ورسره چې کوم د بیل د ګنټې یا کوم نشان چې راشي هغه هم تاسو ضرور دباو کړئ. نو د دې فایده به دا شي چې کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کوو. دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما خپل فلمورا سافټویر کولاو کړی دی. د هغې نه بعد دوستانو امپورټ میډیا به زه کلیک کړم او په دې کې به زه سره ولم نو زه به امپورټ باندې کلیک کړم. د هغې نه بعد چې زما فایل په کوم ځای کې نو زه به هلته لاړ شم ویډیوز کې زما ټول فایل دی. ټیک شه دوستانو د هغې نه بعد دا ټول فایل دی نو زه به کنټرول ای کړم او دا ټول به سلیکټ کړم. خو دوستانو په دې کې چې دا یو آپشن دی سمپل ویډیو نو دا به ترې زه لرې کړم یعنی کنټرول باندې ما لاس ایښی او ماوس کې مې په دې باندې کلیک وکړو نو دا ترې لرې شو. باقي به زه د دې ځای نه اوپن باندې کلیک کړم نو دا به ټول اوس په دې ځای کې ما سره راشي په دې فلمورا سافټویر کې. نو دوستانو دې ته به یو څو سیکنډه صبر وکړو او دا ټول په دې ځای کې امپورټ شو. نو دوستانو دا تاسو کتلی شئ چې دا ټول په دې کې امپورټ شو. د هغې نه بعد به دوستانو زه دې ځای کې یو تصویر یا درې مطلب دې ځای کې به زه څه کاپي کړم. ټیک شه دوستانو یو به دا تصویر زه راولم دا تصویر هم دلته ولګو. د هغې نه بعد یو مې دا تصویر هم راواخیستو او یو به زه د دې ځای نه دا ویډیو هم راوایم. ټیک شو بهی. نو دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما په دې کې 2 تصویران او یو ویډیو په دې ټایم لاین کې ما ور پیسټ کړله. د هغې نه بعد دوستانو تاسو ته چې ما کوم آپشن یاد کړی سپلیټ نو زه به همدا کلیک کړم. د هغې نه بعد دوستانو دا آپشن تاسو کتلی شئ دا ډېرې اهم آپشن دي. دوستانو ګورو اوس په دې کې به زه یو دانه راوالم. ټیک شو بهی. دا یو چې کوم آپشن دی دوستانو دا به زه دا پلس چې کوم نشان دی زه به همدا کلیک کړم. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دا هم په دې کې ایډ شو. خو دوستانو د سپلیټینګ څه مطلب دی د دې مطلب دا دی دا تصویر تاسو کتلی شئ دوستانو دا چې دی څو ټوکړو کې دا تقسیم کی یعنی دا اوس په دریو ټوکړو کې تقسیم دی. نو زه دوستانو په دې پیله چې کوم آپشن دی په دې سره کر لګي دا تاسو کتلی شئ دوستانو 3 آپشن دي. نو دا پیله آپشن کې به زه دا ویډیو ور واچوم. ټیک شه دوستانو دا ویډیو به زه دغه شانتې د ماوس په ذریعه باندې کلک دغه شانتې ونیسم او چې کوم ځای کې زه ور پیسټ کوم نو هلته مې زه پرېږدم. نو 1 باندې ما دا ماوس دغه شانتې ایښی دی او زه به اوس دا ماوس پرېږدم نو بیا به دا دې ځای کې ور پیسټ شي. دوستانو تاسو کتلی شئ په یو سایډ باندې په دې کې یو ویډیو راغله. د هغې نه بعد دوستانو دا 2 نمبر چې کوم په دې کې آپشن دی نو په دې کې به زه ورسره یو تصویر ولګوم. ټیک شه دوستانو دا ما په دې کې تصویر هم ولګو دا تاسو کتلی شئ او بیا به زه باقي دغه شانتې لږ لاندې راشم او دا چې کوم آپشن دا به هم زه په دې کې ور واچوم. نو دوستانو دا تاسو کتلی شئ په پلی وینډو کې نو دا چې موږ کله ویډیو جوړو نو دا دغه شانتې هم په دې کې موږ جوړولی شو. یعنی په یو کې ما ویډیو ولګوله د هغې نه بعد په دې کې ما 2 تصویران ولګول. یا که تاسو غواړئ چې یو ویډیو هغه تاسو په 3 ځای کې تقسیم کړئ یعنی یو دلته م راله یو دې ځای کې م ولګوي یو دې ځای کې م ولګوي نو هغه هم تاسو کولی شئ.
په دې کې دوستانو د سپلیټ نور آپشن هم شته، خو دا صرف ما دا یو شیز راواخیستو چې تاسو پوه شئ. د هغې نه بعد دا لاندې چې کوم آپشن دی اپلای بارډر، یعنی ته په دې باندې بارډر لګیا و که نه، په دې کې تاسو یې نه دوستانو بارډر په دې باندې اپلای شوی دی. بیا دې لاندې ورکړی دی د بارډر کلر، نو دا د دې تور کلر دی، تاسو د دې ځای نه سور شین وغیره هم کولی شئ. نو زه به دې ځای نه بدل کم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو د دې دا بارډر بدل شو، یو به په بل رنګ هم زه ولګوم چې تاسو دوستانو ته صحیح ښکاره شي. ټیک شو بای، یو مې په بل هم ولګو سور شو. اوس تاسو کتلی شئ دوستانو دا چې زه پلی کم نو دا به دغه شانتې پلی کېږي. ټیک شه دوستانو، د هغې نه بعد به زه دا اوکې کم. دوستانو دا په دې کې د سپلیټ یو قسم شو. ټیک شو بای، د هغې نه بعد دا شیز به لږ دی خورولم، او دوستانو په دې کې زه یو بل شیز هم استعمالول غواړم. ټیک شو، یو بل سپلیټ زه په دې کې استعمالول غواړم، نو هغه هم زه په دې کې استعمالولی شم. ټیک شه دوستانو، نو دا ویډیو زه اوس پلی کوم دوستانو چې دا دی موږ ته څنګه وایي. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا په دې کې یو ویډیو شوه، د هغې نه بعد دا ټول به زه بیا کنټرول ای کم او ډیلیټ به پې وهم. بهی دا ټول ما بیا ډیلیټ کړل. دغه شانتې زه که په دې کې نور سټایلونه کوم نو زه به میډیا کې دلته مار څه امپورټ کړي، د هغې نه بعد د سپلیټ دا چې کوم آپشن دی دې کې دوستانو ډېر زیات ډیزاینونه دي، تقریبا 20 په دې کې دا ټول دغه شانتې ډیزاینونه دي. نو چې ستاسو په دې کې کم یو خوښ شي نو هغه به تاسو راوالئ. نو په دې کې دوستانو دویم نمبر چې کم یو دی نو زه به هم دا راوالم، او دا په دې ځای کې زه ور پیسټ کړم. ټیک شو بای، دا ما دلته ور پیسټ کړه. نو د هغې نه بعد دوستانو په دې کم دوه خالي ځایونه چې په دې کې ته څه لګې نو هغه به ته بیا د دې ځای نه سلیکټ کړې. نو دوستانو په دې کې دغه شانتې زه تصویران لګولی هم شم او ورسره زه ویډیوز هم لګولی شم. نو په دې پیله کې به زه په دې دویم نمبر کې به زه یو تصویر ور کاپي کړم، او په پیل نمبر کې به زه دا یو ویډیو ور ولګوم. نو ما دې ځای کې ویډیو هم ور پیسټ کړه. دا زه اوس پلی کوم دوستانو چې دا څنګه ښکاري. د هغې نه بعد بارډر خو تاسو ته ما وویلله، نو بیا به زه اوکې کړم او بیا به زه پلی کړم بای چې دا څنګه ښکاري. رجسټر ټیک شو دوستانو دا وایي چې دا ته رجسټر کړه. نو د رجسټر طریقه هم تاسو ته ما ښودلې وه، دا به زه فی الحال دې ځای نه بند کړم. دوستانو په پیله ویډیوز کې تاسو ته ما کمپلیټ ویلي وو چې تاسو کله هغه کی هم تاسو ته ما ښودلی چې دغه شانتې دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. او بیا تاسو ته ما یو بله خبره هم کړې وه چې کله دا تاسو کی ور اچوئ رجسټر کوئ هغه وخت کې به ستاسو کمپیوټر ته نیټ نه وي لګېدلی، یعنې نیټ کنیکشن به هغه ټایم کې مکمل ختموي، ځکه چې بیا نه رجسټر کېږي. نو دا به زه کنټینیو کړم. خیر دا به زه بیا وروسته رجسټر کړم. دې ځای کې هم تاسو کتلی شئ دوستانو رجسټر دا اوس نه ده، ځکه په سور کلر کې دی لیکلي دي. هغه تاسو ته ما په پیله ویډیو کې مکمل ویلي وو، هغه تاسو وګورئ دوستانو، تاسو ته به د هغې نه ډېر هیلپ میلاو شي. نو زه فی الحال دا ویډیو به زه پلی کړم بهی چې دا څنګه ښکاري. دا تاسو کتلی شئ دوستانو په یو سیټ باندې د دې یو تصویرو سره ما ولګو، او بیا ویډیوز هم ما په دې کې ولګوه. دا ویډیو نو هغه هم تاسو کتلی شئ، ما یو ځل بیا پلی کړ. ټیک شو دوستانو، دا تاسو کتلی شئ دا په دغه شانتې سټایل کې وه. د هغې نه بعد دوستانو دا به هم زه ډیلیټ کړم. د دې ځای نه به زه یو بل دغه راوالم سپلیټ والا آپشن. بهی په دې کې چې دا یو چې کوم آپشن دی نو دا به زه راوالم، دې ځای کې ما ور پیسټ کړو. ټیک شو بهی، دا به زه د دې ځای نه دغه شانتې ونیسم، لږ به غټ هم کړم. بیا دوستانو په دې کې څلور آپشن دي. ټیک شو بهی، نو په دې کې دا کم میډیا چې کم ده موږ سره نو هغه به زه په دې کې به زه تصویران لګوم، ویډیوز هم تاسو لګولی شئ په دې کې 2 او 3. نو پیله کې به زه دا یو تصویر ولګوم، د هغې نه بعد په دې کې اخیره کې هم ما ولګو، ورسره دا یو تصویر هم ما ولګو د IDM والا. بیا یو بل هم دغه شانتې زه ګورم دلته دا یو تصویر هم ما په دې کې ولګو. بیا به زه د دې ځای نه اوکې کړم. دوستانو دا زه اوس ګورم چې څنګه ښکاري. دا تاسو کتلی شئ دوستانو، دا دغه شانتې د دې نه
په یو تصویر شکل کې دا ما راډاون مطلب په دې کې ما ورواچول. د هغې نه بعد دوستانو که تاسو په دې باندې ساوند لګوئ بیک ګراوند یا په دې باندې اډیو تاسو لګوئ نو هغه هم تاسو لګولی شئ. تاسو به میډیا ته لاړ شئ، د هغې نه بعد به امپورټ ته لاړ شئ او هلته نه به تاسو سلیکټ کړئ، هغه به تاسو دې ځای کې ور پیسټ کړئ، ورسره برابر کړئ. هغه تاسو ما په مخکې ویډیوز کې ویلي وو. ایکس آپشن دا هم تاسو ما په د دې نه مخکې ویډیوز کې ویلو چې دا تاسو دغه شانتې کولی شئ. او بیا دا وایي چې دا ته رجسټر کړه، نو د رجسټر ویډیو هم تاسو ما پهلنۍ ویډیو کې تاسو ما مکمل طریقه ښودلې وه. دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو ضرور لایک کړئ. او دوستانو دا وا د دې کورس مکمل اختتام وشو. او که تاسو چېرته نور کورسونه غواړئ یعنې تاسو مایکروسافټ آفیس یا داسې د ویډیو ایډیټینګ نور چې کومې سافټویر دي تاسو غواړئ چې زه په هغې باندې هم ویډیوز جوړې کړم نو تاسو کامنټ کې ولیکئ. انشاءالله تعالی زه پوره کوشش کوم چې په هغې باندې هم زه ویډیوز جوړې کړم. او دوستانو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زه دغه شانتې ویډیوز اپلوډ کوم نو تاسو ته به کافي پیدا وشي. دوستانو ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.